بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتونخوا فوکس کې هرکلی زیم ساجد ټکر. په پښتونخوا فوکس کې به من خبره کوو د پښتونخوا په بیلابیل معلومات. اغا که سیاسی وي دغه معاملات که د هر نوعیت وي، که هغه زمونږ د زراعت سره تړل شوي وي، که هغه زمونږ آبي ذخایر وي، که هغه وسایل وي، که هغه د امن و امان مسلې وي، که هغه د تعلیم وي، که هغه د سیلګرۍ وي، او که هغه د دې صوبې د غرونو، سیندونو، ځنګلونو وي، او که دلته کم صلاحیتونه دي. د دې سره سره نن موږ په دې لومړۍ هڅه کې کوشش کوو چې په پاکستان کې بالعموم او په پښتونخوا کې بالخصوص سره روان دي د امن و امان حوالې سره، بیا د بجټ خبرې اترې دي، ورسره بیا ځینې مونږ ګورو چې احتجاجونه هم کیږي، ورسره چې کم د امن و امان صورتحال دی په دې به هم خبرې اترې کوو. خوشبختانه سټوډیو کې مونږ سره دا مهال موجود دی د عوامي نېشنل پارټۍ د خارجه چارو مرکزی سکرټر، تاسو ټول پیژنئ، اور محترم سردار حسین بابک صاحب. بابک صاحب د پښتونخوا فوکس په لومبني اپیسوډ کې هرکلی وایو تاسو ته، بیا راشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د فیکس آر فیکس سوره ټیم چې دی د هغې ټول ټیم ممبرانو ته او بیا ایمل ولی خان صاحب ته ډېره مبارکي وایم او ډېر زیات خوشحاله شو چې په صحافتي دنیا کې د یو داسې چینل آغاز وشو چې د هغې ضرورت د ډېر وخت نه و. دا چینل ډېر مخکې په کار و. د هغې وجه دا چې د پښتنو په دې وطن کې که موږ وګورو نو په صحافتي توګه باندې هغه کردار چې کم کردار په کار دی هغه کردار تر اوسه پورې نه دی ادا شوی، او د هغې ډېر وجوهات چې لکه موږ میډیا ته وګورو نو مجبوري ده د حکومت نه، د خلکو د اشتهارونو مجبوري ده. که تاسو وګورئ نو داسې سینسرشپ روان شوی دی چې لکه انکرانو باندې پابندۍ دي، په ایډیټوریل باندې پابندۍ دي، او په کالمونو باندې پابندۍ دي، او په لایو انټرویوز باندې پابندۍ دي. نو په داسې ماحول کې یو داسې ابتدا چې دا د پښتنو دپاره یو انقلابي کار دی. او که موږ وګورو نو زه دا ګڼم چې دا فیکس آر فیکس چې دي دا د پښتون رسالې تسلسل دی. بالکل جی. په 1928 کې که تاسو وګورئ نو په هغه وخت کې خو د لیک او د لوست خبره وه. بالکل جی. دغه میډیم د باچا خان کورنۍ د باچا خان کورنۍ د هغه وخت نه راوالی تر ننه پورې که موږ وګورو نو په دې وطن کې د صحافت په دې میدان کې دی خپل کردار چې دی هغه ادا کړی دی. نو په 1928 کې پښتون رساله چې د پښتون وطن اواز او ترجمان او اوسو فیکس آر فیکس که موږ ورته وګورو د دې ټول وطن ترجمانی به کوي. موږ دعا ګویو انشاءالله زموږ مرسته چې دغه تاسو سره ده، او زه به ستاسو د دې پروګرام په وساتت سره په ټوله دنیا کې چې څومره میشته پښتانه دي، افغانان دي، هغې ټولو ته به زه خواست وکړم چې دا چینل چې دی دا کامیاب کوي، ځکه چې دا به د دې خاورې صحافتي او د پښتنو خبره کوي، دا به یو لوی اواز وي انشاءالله که خیر وي. او څنګه چې نوم یې فیکس آر فیکس دی، او فیکس آر فیکس چې لیکلی چا دی نو هغه ډېر عظیم شخصیت دی، او دا هغه شخصیت د لیک په رڼا کې چې تاسو کوم چینل کلاو کړی دی نو حقیقت دا دی چې دا یوه ډېره لویه مبارزه ده، یوه ډېره لویه مجاهده ده، او یو ډېر لوی کار دی، یو ډېره لویه کارنامه ده. صحیح. الله دې کامیاب. آمین. بالکل. ډېره مننه بابک صاحب، تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې. حقیقت دا دی چې نن سبا سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا په دې باندې چې غږ پورته شو، خصوصا زموږ ځوانان او پیغلې، او بیا په دې پلیټ فارم چې موږ کومه خبره کوو، څنګه چې بابک صاحب وویل چې هغه د دې خاورې او د دې ولس خبره ده، ترجماني ده چې موږ دغه معاملات اوچت کو. هم په دې لړ کې بابک صاحب راځمه که موږ وګورو پاکستان ته، بیا بالخصوص پښتونخوا ته یو ځل بیا په امن ښکاري داسې چې ګزار شوی دی. تاسو د سوات شکردرې ته وګورئ، هغه څه وشو، حسنخیل واقعې ته وګورئ، بیا زموږ جنوبي اضلاع ته وګورئ. امن و امان ولې داسې ښکاري چې دګرګو دی او ښکته را روان دی؟ وګوره دا خو
مونږ که وګورو دلته امن نه دی راغلی. ښه جي ټیک. ډېر وخت وشو چې مودې وشوې مونږ ماشومان وو دا دی را زلمي شو رالوی شو مونږ ګورو دلته امن په نظر رانغی او دلته امن رانغی دلته کلاري رانله. صحیح. دې ساعت کې چې مونږ ګورو نو ډېره بدبختي روانه ده. تاسو د سوات د واقعې خبره وکړه یا مثال که تاسو وګورئ لکي مروت ته وګورئ وزیرستان ته وګورئ پېښور ته وګورئ هر ضلع ته تاسو وګورئ چې د بتخورۍ دپاره ټلیفونونه چې دي هغې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. ټیک ده جي. او بته په ډېره لویه پیمانه باندې. ټیک ده جي. دا وارې 2-3 میاشتې وشوې چې په ټوله پښتونخوا کې په ډېره لویه پیمانه باندې بتخوري چې ده هغه روانه ده. خلکو نه غوښتل کېږي سوات چې دی سوات او جی تاسو وګورئ دا پروګرام به په سوات کې هم خلک ګوري او هر ځای کې به خلک ګوري. جی جی. په سوات کې هم پښتانه ډېر زیات تنګ کړي دي او دا ویره بدقسمتي دا راغله چې خاموشي غونته جوړه شوه. په سوات کې دومره لویه واقعه وشوه جی جی خو تاسو ونه کاته چې څوک راوواته. وجه څه ده بابک صاحب؟ ګوره دا خو حکومتونه واضحه ده خلک په دې خبره پوه دی. جی. اوس بچی په دې خبره پوهېږي چې لکه دا کار د ریاست د مرستې نه بغیر نه کېږي. ښه جي ټیک ده جي. دا څنګه کېدی شي؟ صحیح. افراد چې دي ګروه چې دی یا فرد چې دی دا چې د عوامي نمایندګي ورسره وي د کې سوره زور دی چې دی به دې حکومت سره جنګېږي. نه حکومتونه زامن حکومت خو ورسره ملګری دی. لکه هغه د شکردرې افضل ته وایې چې حکومت زامن وي خو دلته خو ورسره حکومت ملګری دی. مرکزي حکومت ورسره ملګری دی. ښه جي. څوک غږ کولی شي؟ خاموشي ای خو غږ نه کوي. نه ملګري دي. ټیک ده جي. ملګري په دې دي چې د پولیسو له اسلحه نه ورکوي پولیسو له پولیس سټیشن یې نه جوړوي. ټیک ده جي. پولیسو له تنخواګانې نه سیوا کوي. پولیسو له په مراعاتو کې اضافه نه کوي. د پولیس شهداو ته هغه نوکری په ټایم نه ورکوي چې په کم ټایم ورکول پکار دي او په کم شکل چې وله ورکول پکار دي. ټیک ده جي. تعداد کې وله اضافه نه کوي. بل څه سهولت مراعات وله نه ورکوي. نو ته به د دهشتګردۍ مقابله څنګه کوي؟ ګرانه ده بیا. نو دوی خو د دهشتګردۍ مقابله نه کوي. که مسلې ګڼي ملګري دي. که مسلې ګڼي نه مسله هغوی په دې شکل ګڼلې ده چې دی یې ملګري دي او دا ملګرتیا نه ده. ته فورس مضبوط که که نه. ټیک ده جي. موږ ګوره په خپل دوري حکومت کې په ټوله صوبه کې په ټوله پښتونخوا کې د پولیس سټیشنو جوړولو ابتدا کړې وه او ماډل پولیس سټیشن یې موږ جوړې کړې. ټیک ده جي. تنخواګانو کې وله موږ اضافه وکړه. ګوره دې پولیسو سره به ګاډي هم نو زموږ په دوري حکومت کې دا ټول ټرانسپورټیشن چې دی یا دا موبیلیټي چې ده دا دوی ته میلاو شو. مورل یې لږ اپ شو. ډېر زیات موږ ورسره ودرېدو. یو پولیټیکل ویل سره موږ په دې خاوره کې نن هم د دهشتګردۍ خلاف اواز چې دی هغه عوامي نیشنل پارټي پورته کوي. نو حکومت له پکار دي چې پولیټیکل ویل سره ودرېږي او هغوی د دهشتګردۍ مخې ته نشي ودرېدی او نو اوس څومره د وړاندې بابک صاحب یو حکومتي تن ویلي چې موږ د ان پي د دور دهشتګردي ختمه کړې ده. ګوره دا خو هغوی خو دا خبره هم کوي چې بالا حصار هم موږ جوړ کړی دی. ښه جي ټیک. هغوی خو دا خبره هم کوي چې ایډورډ کالج هم موږ جوړ کړی دی. اسلامیه کالج هم دی جوړ کړی دی. ټیک ده جي. لیډي ریډینګ هسپتال هم دی جوړ کړی دی. د هغوی هغه پکې مه لیکه. نه زه وایم چې اصل کې دا وخت د داسې خبرو دی چې یو خوا چیلنجز دي لکه تاسو وګورئ چې ریټ باقاعده چیلنج کړی شوی دی چې چا ګوره چې چا دی راوستي دي. دا تاسو وګورئ په ټوټل اسمبلی کې ټول مثال د پی ټي آی چې دي هغه هلکان ناست دي ناتجربه کار. ټیک ده جي. نه مشاورت شته نه ورسره څه منصوبه شته نه څه ویژن شته. ټیک. نه پوهېږي نه ځان پوهه کوي. دا صوبه 14 کالو کې کم ځای ته ورسېده. ټیک. په دې 14 کاله کې دا صوبه تباه نه شوه. بېروزګارۍ ته تاسو وګورئ په هر کور کې بېروزګاري ده. ټیک. ګرانۍ ته تاسو وګورئ مریض څوک نن خپل نشي سنبالولی. کچن څوک نن خپل نشي چلولی. ټیک ده جي. کور څوک نن خپل نشي چلولی. ماشومان نشي ساتلی. صحیح جي. بېروزګارۍ ته تاسو وګورئ. ټیک. چې د هر کور نه مسافر دي. 2 مسافر دي 3 مسافر دي 4 مسافر دي.
هغه مسافر پیسې ګټي او دلته رالیږي او دا خلک یې خوري او دوی پې ګزران روان دی. تجارت پې بند، د افغانستان او د پاکستان چې سوره د تګ راتګ او تجارت لارې دي بند دي. د هغې په وجه باندې تاجرانو ته نقصان ورسېدو، دوکاندارانو ته نقصان ورسېدو، ډرایورانو ته او ټرانسپورټرانو ته نقصان ورسېدو. په لکونو کروړونو پښتانه د چترال نه والې تر چمنه پورې د دې بندو لارو په وجه باندې تاوانیان شو. مرکز نه دوی خپله برخه غواړي او نه ولا مرکز خپله برخه ورکوي. اوس خو چې NFC اواز شپږ میاشتې کې اپډیټ کوي. ګوره مقدمه مو یې کېښوده د وزیر اعلی صاحب. الله دې وکړي چې دوی ته په دریم ځل باندې دا اقتدار میلاو دی او په کار دا دی چې دوی د دې صوبې وکالت خو کې کم دی. په دې 14 کاله کې خو دوی دا صوبه کنګال کړه. په دواړو لاسو باندې کرپشن روان دی. ما ته د PTI یو عام کارکن د یوې محکمې نامه والي چې په هغې کې کرپشن نه دی روان. ما ته د یو ممبر وښیي وزیر اعلی صاحب چې دا کرپټ نه دی. راځئ شکایت راوړئ. دنیا ولا روزانه په فیسبوکونه تاسو ګورئ نه، روزانه خلک راړي وایي دا ثبوت والا، دا ثبوت والا، دا ثبوت والا، دا ثبوت والا. ټیک دی. دا دوی خپل احتساب کمیشن نه جوړ کړی. صحیح. څه شو هغه احتساب کمیشن د دوی څه شو. ټیک ده. نو ګوره بنیادي خبره دا ده چې دا صوبه چې دا ډېره زیاته بدحاله شوه، دا ډېره زیاته تباه شوه. ذموار څوک دي بابک صاحب؟ ذموار هم دی نور څوک دي؟ د دوی حکومت دی که ووټ خو خلک ورکوي، دوی سره اختیار دی که نه. دوی دې له خو تکړه دي چې په پولیسو کې مداخلت وکړه، دا د دې ځای نه دې ځای ته بدل کړه او دا د دې ځای نه دې ځای ته بدل کړه. ټیک. په استادانو کې مداخلت وکړه، دا استاد د دې سکول نه راواله دې ځای ته بدل کړه او د دې ځای نه راواله دې ځای ته بدل کړه. دا پټواري د دې ځای نه راواله دې ځای کې ولګوه، دا راواله دې ځای نه راواله دې ځای ته ولګوه. په دې کې خو ماهران دي. صحیح. خو د ترقۍ لپاره ورسره هېڅ پروګرام نشته. تاسو وګورئ په دې صوبه کې د ترقۍ نام و نشان نشته. وفاق سره مرسته نه کوي که نه. په هره ضلع کې تاسو وګورئ چې ټیکهداران چې دي هغه حکومت قرضدار دی، ټیکهدارانو کار کړی دی او پیسې نشته. ټنډر شوي دي په هغې کې فنډ نشته. روډونه شنګلې پرتې دي، روړې پرتې دي، یو بد حال دی. د پښتونخوا په هره کونه کې احتجاجونه کېږي، سرکاري ملازمان ځان له لګیاري احتجاج کوي. بلدیاتي نمایندګان تاسو وګورئ ډېر احتجاجونه، یعنې دې بلدیاتي حکومتونو ته او نمایندګانو ته خو به پیسې میلاوېدې، نو لاندې واړه واړه کارونه به نالای به ماته هغه به یې جوړه کړه، کوڅه به روانه وه هغه به یې جوړه کړه. بل به چې ته وړوکی کار په کلي کې یا په محله کې به د کولو هغه کار به یې وکړو. تاسو دې ته وګورئ بالکل چې هغه فنډ دی ور نه کړو. نو چې هغه فنډ یې ور نه کړو نو هغه کوڅې روانې، هغه نالۍ روانې. یعنې په دې 4 کاله ټینیور کې مسلسل د دې نه مخکې هم بلدیاتي نمایندګانو ته دی هغه اختیار نه ورکړی، خو یوانه فنډ یې بلدیاتي نمایندګانو ته ور نه کړو او زموږ صوبه چې ده هغه یې تباه وباه کړه. د وجه څه د بابک صاحب چې بلدیاتي نمایندګان چې هم دوی به صفت کوو چې یو ډېر ښه سیسټم مونږ راړه او یو ایکټ یې باقاعده هغه کړو، ولې اختیار نه ورکوو؟ پیسې به نه که ورکولې نه که خپل اختیار یې لاندې نه غورځوو؟ ګوره دا خو د هغې سوچ خو د ترقۍ نه دی که نه، چې که د هغې سوچ د ترقۍ وی نو هغوی به په دې خبره پوهېدل چې دوی بلدیاتي نمایندګان هم د پښتونخوا دې ولس ووټ ورکړی دی. جی ټیک. دا بلدیاتي نمایندګان د پښتونخوا د بل ځای نه خو نه دي راغلي، د پښتونخوا د ټولو بلدیاتي نمایندګانو ته خو ووټ چې دی د پښتونخوا ولس ورکړی و. ټیک ته جی. یا د هغه مینډیټ احترام خو په کار و که نه، بالکل. نو هغه یې ونه کړو. ټیک ته جی. نو د دوی سوچ تاسو تپوس کوئ چې لکه وجه څه ده، نو د هغې سوچ د ترقۍ نه دی. هغې خو موږ د عمران خان په نامه باندې ووټلو او ښه ممبران دي. تاسو وګورئ دوی چې کله ممبران جوړېدنه د دوی اساسو ته وګورئ او نن یې اساسو ته وګورئ. ټیک. 15 کاله خو موږ هم اقتدار کړی دی، 2 کاله او 3 کاله زموږ د هر چا اساسي جانچ پړتال وشو، یو آنه زموږ خلاف راونه وته. دوی د خپل ځان پیش کړي که نه. ټیک ته جی. نیب پې هم خاموشه دی، انټي کرپشن پې هم خاموشه دی، په میډیا کې هم هغه چې څنګه په کار ده هغسې نه راځي. نو خو په شریکه لګیا دي پښتونخوا یې لوټ کړه. ټیک ته جی. یو خو تاسو یو تصویر جوړ کړه بابک صاحب، حقیقت دا ښکاري داسې که پښتونخوا ته ګورو چې لکه بدلی کوم حکومت دی نو ښکاري داسې چې دا مسلې ورته مسلې نه ښکاري. بل خوا بیا جي وفاق دی
د هغوی رویه لکه دوی دا ګیله کوي چې 8 میاشتې وشوې زموږ عمران خان دی د هغه سره موږ ته اجازت نه راکول کېږي چې ملاقات وکړو دا د بیا د بجټ خبرې کېږي بیرسټر ګوهر صاحب وایي چې که اجازت یې رانه کړو نو بیا بجټ چې کوم دی هغې خبرې کوي که نه چې بیا نه کینو او داسې واغسې نو لکه د وفاق دا رویه هم داسې د پښتونخوا سره د مور د میرې نه ده ګوره ټکر صاحب د مسلم لیگ او د پی ټي آی دا دواړه د یوې سکې دوه رخونه دي ټیک ته جی پی ټي آی چې خبره د پښتونخوا شي چې خبره د پښتونخوا شي او د پښتون وطن شي ټیک ته جی نو دا بیا د یوې سکې دوه رخونه دي دا دواړه د سرکار پاټای دي ټیک ته جی هغه یې مرکزی حکومت پښتونخوا له د حق ورکولو نه انکاري دی او پښتونخوا حکومت د پښتونخوا د ولس د حق غوښتنو نه انکاري دی دا دواړه الزام خو په تاسو لګي بابک صاحب چې تاسو پنجاب پرست او په غیږ کې ناسې د پنجاب موږ سیاسي خلک یو موږ پارلیماني خلک یو موږ به اتحاد جماعت اسلامي سره کوو موږ به اتحاد جمعیت سره کوو موږ به اتحاد مسلم لیگ سره کوو موږ به اتحاد پیپلز پارټای سره کوو موږ چې د پارټای مشاورتي جرګه د بل چا سره د اتحاد او یا دغه خبره کوي دا به موږ کوو لکه دا سیاسي عمل سیاسي خلک یو د یو سیاسي او پارلیماني عمل دی نظریه زموږ خپله ده چې په واضحه توګه د عوامي نشتل پارټۍ منشور هم دا خبره کوي چې صوبایي خودمختاري دې میلاو شي دا پاکستان بله مضبوطیږي ټیک ده جی تاول د توربیلی فیصل آباد ته او لاهور ته بوتلې ده او د لاهور او د فیصل آباد نه مال واپس صوبایل هم نه راکوي 18 غنټې لوډ شیډینګ دی ټیک ده د بجلی مدن هم نه راکوي ټیک ده جی د بجلی استعمال هم نه راکوي صحیح جی کارخانه د عالم بند کړه بدامنیم جاری ساتي بین الاقوامی تجارت را باندې هم بند خپل واجبات هم نه راکوي او غنم د یو پیداوار دی چې موسم شي هغه هم بند دی نو دا خو دلته چې بنیادي ذموار او مدعي حکومتي چې د مدعیانو حکومتي نو زموږ د صوبې غږ چې دی دا مؤثر اندازه باندې پورته کېږي او ټوله دنیا د دې خبرې ګواه ده چې 2008 او د 2013 ترمنځ د عوامي نشتل پارټۍ او د پیپل پارټۍ اتحاد و نو په هغه اتحاد کې د نامساعدو حالاتو باوجود چې دهشتګردي مو سیلابونه مو د دهشتګردۍ په وجه د سیلابونو په وجه باندې زموږ نه ډېره لویه سرمایه چې ده هغه زموږ نه خرابه شوه خو د هغې باوجود تاسو وګورئ په روډ سیکټر کې وګورئ په ایجوکیشن کې تاسو وګورئ په هیلث کې تاسو وګورئ زموږ په دور حکومت کې به د پښتون خوا په هر هسپتال کې په هر بي ایچ او کې په هر آر ایچ سی کې په ټرکونو دوايانې چې دي دا په دې هسپتالونو کې پرتې وي نن خو هسپتالونه شاړ دي نن تاسو پېښور کې لوی هسپتالونو ته لاړ شئ بالکل جی مریضان یا په برنډو کې پراته دي احتجاجونه او یا د هسپتالونو په چمنونو کې مریضان پراته دي ټیک ته جی په گیټونو کې د هسپتالونو پراته دي هسپتالونه شاړ تعلیمي ادارې تباہ سرکاری ملازمینو په پنشن باندې 35% کټ یو لګاو 35% کټ یو لګاو دا مناسب دی چې په دې حالاتو کې دوره ګرانی ده د پښتونخوا د صوبې د سرکاری ملازمینو په پنشن باندې 35% کټ ولګېدو څنګه د غوړو قیمت وګوره ټیک ته جی د ګوړې قیمت وګوره د چایو قیمت وګوره ټیک د دالو قیمت وګوره د کور د ضرورتو وګوره چې په دې کې باید دا سرکاري ملازمان پنشنیان چې اوس کور کې ناست دي یا مریضان دي یا بیماران دي ای به څه کوي سوال دی څومره ظلم چې زمونږ دې پښتونخوا سره وشو او موږ وینو چې روان دی افسوس نه کړه زه چې ستاسو پروګرام له په لارې راتلم د پنجاب خو مزید جی جی په لارې مې د بجټ سپیچ اورېدو نو وزیر اعظم صاحب چې کوم دی د پنجاب د دانش سکولونو دپاره 22 ارب روپۍ ورکړي دي 22 ارب د دانش منصوبه خو د صوبې منصوبه د صوبه رضان له چلی که نه بالکل جی ټیک او پښتونخوا کې خو زموږ سکولونه دهشتګرد روان کړي دي روان سکولونه نه سموي تعلیمي ادارو کې یونیورسټو کې خلکو سره پیسې نشته پښتونخوا سره خو مرسته نه کوي پښتونخوا خپله برخه نه ورکوي ټیک او په پنجاب باندې باران دی د یونیورسټو په هم باران دی او د فنډونو په هم باران دی او د موټر ویز په هم باران دی او د لوی لوی منصوبه په هم باران دی ټیک ته جی او دلته دا حال دی او زمونږ یار خوشګار نه دی کله مظفر آباد ته دی وایي جلسه ده او کله کویټې ته دی وایي جلسه ده هلکه داسې نه کوي سی سی آی ته ورشه
پارلیمان کې خپل منیز را پاسوه چې قرارداد پاس کی، په سینټ کې خپل ممبران را پاسوه چې قرارداد پاس کی. د پارلیمان مخې ته خپل ممبران بوزه چې پښتونخوا له خپله برخه ورکه. 18 غنټې لوډ شیډینګ دی، د دې دپاره اواز پورته که. ګیس نشته، د دې لپاره اواز بند که. ټول سی این جي بند دي، ګراني دې کوم ځای ته ورسېده، د دې لپاره اواز پورته که. د پاکستان او د افغانستان د تجارت لارې بندې دي، ستا صوبې ته تاوان دی، د هغې دپاره اواز پورته که. نو د دغې سنجیده او ولسي مسلو د الکول لپاره نه دی سره څه پروګرام شته او نه دی سنجیده دي. تاسو سره شته پروګرام بابک صاحب؟ عوامي نیشنل پارټي ډېره واضحه ده او موږ خپل منشور ډېر اسانه دی چې امن او ترقي د دې ټولو مسلو حل دی. ټیک ده جی. څنګه به امن ترقي لکه ظاهره خبره ده په دې خطه کې امن خو چې تر څو پورې پاکستان خپله خارجه پالیسي بدل کړي نی. ټیک ده جی. نو زما نه دی خیال چې په دې خطه کې امن راشي. زمونږ په دې خاوره کې جی په منطقه کې خو موږ که وګورو نو ایران هم په کلاره ناست دی، روس هم په کلاره ناست دی او چین هم په کلاره ناست دی چې تر څو پورې پاکستان خپله خارجه پالیسي بدل کړي نی او د دې چمګاون او د خطې ټولو ملکونو ته عوامي نیشنل پارټۍ ټول عمر ویلي دي چې بهترین تعلقات ساتل پکار دي، د تجارت تعلقات ساتل پکار دي، د ورورولۍ تعلقات ساتل پکار دي. او د دې چمګاون لپاره عوامي نیشنل پارټۍ همیشه هم دغه رویه چې د هغه خپله کړې ده، هم دغه پالیسي چې د هغه خپله کړې ده او موږ دا ګڼو چې لکه د ترقۍ لپاره امن ضروري دی او امن به صرف په دغه طریقه راځي چې د خطې دا ټول ملکونه سنجیده شي او په دې امن راوستو کې سنجیده کردار ادا کړي. مختصر غوندې بیا لږ مخکې ځمه بابک صاحب، د تعلیم په دې سیسټم هم لږه خبره کو، بېلابېلې مسلې دي، په 18 آییني ترمیم هم تاسو مونږ اورو، تاسو خبرې وزن لري، که هغه د امن دپاره وي، که معیشت دپاره وي، که د ملکونو سره د تعلق په حواله وي، ډېرې آیني جمهوري او ولسپروره خبرې ولې مخه نیول کېږي؟ څه چل دی بابک صاحب؟ لکه یا ولس در سره ولې نه ودرېږي؟ لکه تاسو خبره رسولی نه شئ، که څه ونګ پکې څه دی ځان پوهیو؟ زه دا ګڼم چې دا ویل چې موږ سره ولس نه ودرېږي دا مناسب خبره نه ده. ټیک ده جي. یو خو چې کومه پیمانه ده دلته د ووټ هغه په هغې کې دومره داندلي ده چې په دغه رزم داندلي ده او د پولنګ په دې دوران کې هم داندلي ده. دا نصاب ته تاسو وګورئ، نصاب ته چې دا داندلي شروع کېږي د دغه ځای نه چې د کم کام بچو ته ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکوې نو د دې څه مقصد کېدی شي؟ ټیک ده جي. غټ سوال دی. د دې خو هم دا مقصد کېدی شي چې د دې خاورې دا بچي ته د خپلې خاورې نه جدا کړي، جدا لرې ته وساتي، چې لرې ته وساتي، چې د حقایقو نه بې خبره وساتي، تاریخ ترې نه پټ وساتي. ټیک ده جي. نو داندلي خو له ټولو نه لویه دغه ده. سزا خو نه درکول کېږي د دې خبرو چې بابک صاحب پښتو غواړي، خپل شناخت غواړي. موږ خو مجرمان نه یو، موږ په دې خاوره یو حقیقي سیاست په میراث کې موږ ته د خپلو خدایي خدمتګارو نه پاتې دی او هغه سیاست چې دی هغه د ولس خدمت دی او هغه ډېر زیات واضحه دی او قابل قبول دی ستاسو سیاست؟ ټولې دنیا ته قابل قبول دی. زما خیال دا چې نن ټوله دنیا خو په هغې روانه ده. نن هندوستان ته وګوره نو هلته خو امن دی او ترقي ده، نو دې ځای ته ورسېده که نه. چین ته وګوره هلته خو امن دی او ترقي ده، نو چین کوم ځای ته ورسېده. روس ته وګوره نو امن دی او ترقي ده، نو کوم ځای ته ورسېده. ایران ته دې وګوره یا بل ملک ته وګوره ترقي یافته چې کوم ملکونه دي. دا ملکونه خو د امن او ترقۍ په بنیاد باندې دغه ځای ته رسېدلي دي. نو زموږ ملک هم پکار دی چې د امن او ترقۍ سیاست چې دی هغه خپل کړي، د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست خپل کړي. صحیح جي. ملک به ترقي وکړي، صوبه به ترقي وکړي، ټول به ترقي وکړي. بابک صاحب 18 آییني ترمیم تاسو کریډټ اخلئ، پاکستان پیپلز پارټي کریډټ اخلي. حقیقت دا دی چې صوبایي خودمختاري، بیا صوبو ته د هغوی حقوق او بیا په هغې پرمختګ کول، ترقي، خاموشي غوندې پې نه ده؟ کار پې وشو نه شو؟ بلکل. دا موږ که اوس وګورو نو بدقسمتي دلته دا جوړه شوې ده چې څومره چې زورور قوتونه دي نو په هره شعبه باندې د هغوی بالادستي ده او په سینټ او په قومي اسمبلی کې هم د هغوی بالادستي ده. او 18 آییني ترمیم چې دی په دې باندې خو ظاهره خبره ده د هغه طرف نه په هر وخت کې د ناخوښۍ اظهار چې دی هغه شوی دی او هغه کېږي، وقتاً په وقتاً کېږي. نو الله دې خیر وکړي، الله دې
د ټولو سیاسي جماعتونو له چې متفقه یو آئینی ترمیم یې راوړی دی او 18 آئینی ترمیم چې دی دا د پاکستان د مضبوطیا ضامن دی، دا د صوبایي خودمختارۍ ضامن دی، دا د ټولو صوبو د مضبوطیا هم ضامن دی. په دغې باندې عمل درآمد پکار دی او په ځای د دې چې د دې آئینی ترمیم د رول بیک کېدو دپاره وقتاً په وقتاً دا کار شروع کېږي او دا شوشې شروع کېږي او دا منصوبې شروع کېږي، دا به د ملک په ګټه نه دا د عوامو په ګټه دی. تاسو ګڼئ چې رول بیک پې روان دی ځکه چې قومي اقتصادي کونسل کې دغه کومه پرېکړه وشوه چې د صوبو د بجټ نه د وفاق دپاره ځینې کټوتۍ وشوې. دلته تاسو وګورئ چې بې انصافي روانه ده که نه؟ جی بې انصافي دا روانه ده چې لکه ما تاسو له مثال درکړه چې وزیر اعظم صاحب په دې بجټ کې د دانش سکولونو دپاره د پنجاب 2 ارب روپۍ ورکړې، نو د بلوچستان له سوره ورکړې، ټیک ده جی، د سند له سوره ورکړې، پکاره چې انصاف شوی، د پښتونخوا له سوره ورکړې. ټیک خو پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی او دغه فارموله چې دا په هغې باندې عملاً کار روان دی. ټیک ده جی، عملاً کار روان دی. نو هغوی تکړه دي که نه بابک صاحب د خپلې صوبې ګوره په تېرو ګوره لرې مه ځئ، په تېرو 15 کالو کې تاسو راوالی چې د مرکزي بجټ نه به په پنجاب کې 100 کیلومیټره موټر ویز جوړ شوي، په تېرو 15 کالو کې به د مرکزي بجټ نه په سند کې 100 کیلومیټره موټر ویز جوړه شوي، بلوچستان کې سوره جوړه شوې ده او په پښتونخوا کې سوره جوړه شوې ده. دا هر سیکټر کې تاسو وګورئ. ټیک ده جی. نو ظلم روان دی، صحیح زیاتې روان دی، خو د ظلم د پاسه بیا ظلم دا دی چې په دې صوبه کې هغه خلک په اقتدار کې راولي چې هغوی بیا د دې صوبې د دعویدارۍ نه انکاري شي. ټیک ده جی، لکه مطلب چې د دې صوبې د مالیت د مالدارۍ نه انکاري شي. مالکان لکه مقدمه نقدي نو دا انکاري کېدل نه دي. ټیک ده جی، صحیح. تاسو سوچ وکئ زمونږ د بجلی دا رایلټي ده، سوري د تیلو ده، جی جی، او د تیلو رایلټي، ټیک، یا د بجلی چې کوم آمدن دی یا د ګیس چې کوم رایلټي ده، مینتونه کوو جی، ته به یې پردی حق غواړو، دا یو چشمه بین کینال د پې جوړ شي. ټیک ده. 3 کاله مخکې دغې سه 195 ارب کاسټ و، جی جی، اوس بیا زما یقین دی 250 او 260 ارب ته به رسېدلی. ټیک ده جی. دوره ته خو زمونږ اوس د تیلو رایلټي به رسېدلې ده، نو په هغې باندې کېږي. صحیح جی. په کار دا چې دغه پراجکټ کړی وي 14 کاله کې. دلته 40 زره میګاواټه بجلي زمونږ په دې صوبه کې د اوبو نه ارزانه پیدا کېدی شي. ته ما ته په 14 کاله کې وښویه چې دی د 1 یونټ بجلی پیدا کولو منصوبه شروع کړې ده. 350 ډیمونه پلان کې وو. ګوره خلک خو تا دوره وږی کړی دی، د خلکو نه د روزګار اغستی دی، د خلکو نه د تجارت اغستی دی، د خلکو نه د ارزاني اغستی ده، دوره ګراني ده. خلک خو دوره بدحاله دی او ریفرل سیسټم دی. او جی هغه نشته. بالکل بابک صاحب، تاسو وزیر تعلیم وای او ځینې استادان مونږه ستاسو د مخې نه وایم خو اورو وینو ورسره ستاسو شکریه ادا کوي چې بابک صاحب د مونږ سکیل اپګریډیشن سټرکچر نن مونږ ګورو د یونیورسټۍ ځینې ملازمین استادان په احتجاج وي، هغوی د پنشن د تنخواه معاملې دي. بیا غرض هم په سوات کې مټه کې چې کوم زنانه کینډیډیټس دي هغوی ټسټونه ورکړي دي، هغوی وایي چې 13 کال مارچ کې زموږ اډورټیزمنټ شوی، بیا دوی ټسټ ورکړی دی، بیا د هغې هغه پراسس سلیکشن هغه ډیلی کېږي. بیا کله خبر راشي چې کتابونه کم دي، څه وجه ده؟ یو خوا د تعلیمي بدلون دعوې، بل خوا دا صورتحال ولې جي لکه بدلی چې وجه څه ده؟ دې کې خو فرق دی. موږ چې په تعلیم کې دوره خدمت کړی دی نو دا کار موږ ته په میراث کې پاتې و. ټیک ده جی. هغه د انجمن تحریک افاینا اصلاحي افاینا ته نراوالي مثال آزادې مدرسې جوړې شوې او د باچا خان او د خدای خدمتګارو خلاف پراپیګنډا وشوه چې سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې به ځای نه وي، دوزخ کې به غوپې وایي. دا خو په هغه وخت کې چې باچا خان او خدای خدمتګارو شروع کړو. که ستاسو خیال نه په کتابونو کې موږ تاسو ولوسته چې لکه پراپیګنډې شروع شو چې دا منظم
پروګرام چې دا ناکامه شي خدای مکه. نو دا کار خو موږ ته دا خپلو خدایي خدمتګانو ته په میراث کې پاتې و. تاسو وګورئ 2008 کې چې کله موږ په اقتدار کې رالو نو د پرایمري سکول استاد چې دی دا په 7 سکیل کې برخې کېده او 7 کې به ریټایر کېده. چې موږ رالو نو د 7 سکیل نه دی موږ 12 ته اپ سکیل کو اپګریډ کو. ٹھیک ته جی ٹھیک ته پروموشن هم ولا ورکو 14 ته دی پروموټ کیږي سروس سټرکچر هم ولا ورکو او 15 ته 15 ته پروموټ کیږي. جی جی دا چې کوم سی ټي استادانو اي ټي استادانو ټي ټي استادانو ٹھیک ته جی ډي ایم استادانو اس اس ټي استادانو ٹھیک د ټولو ته منګه اپګریډیشن ورکو پروموشن ورکو جی سروس سټرکچر ورکو او 4 درجاتي فارموله ورته منګه ورکړه. ٹھیک ته جی نو دوی ته موږ لارې کولاو کړې د کوالیفیکیشن او ایکسپیرینس کې به چې او نو چې کوم ریکوایرډ ټینیور به برابرېده ٹھیک ته نو دوی به پروموټ کېده او تر ننه پورې پروموټ کېږي. د ټول نه لوی کار عوامي نیشنل پارټۍ دا کړی دی. ٹھیک ته جی بیا ایکسیسیبیلیټي ورکړې ده. ته تعداد ته تر 2008 پورې د پرایمري سکولونو د میډل سکولونو د هاي سکولونو ٹھیک ته د هایر سیکنډري سکولونو د کالجونو د کیمپسونو او د یونیورسټو ته وګوره او بیا د هغې نه پس ته وګوره دا ډبل شوی ټریپل شوی دی. ٹھیک ته جی واضح باوجود د دې نه چې نامساعده حالاتو ٹھیک ته جی په دې سکولونو کې لایبررۍ موږ جوړې کړې د دې سکولونو ریکنسټرکشن موږ شروع کو. جی دا سکولونه لکه د هاي نه هایر ته اپګریډ کېدل دا بند وو. موږ چې 2008 کې اقتدار کې رالو دا 13 کاله دا پروسس بند وو. ٹھیک ته جی دا موږ په ټوله پښتونخوا کې سکولونه هایر سیکنډري سکولز کړو کالجونه هم جوړ کړو کیمپس یې هم جوړې کړې ٹھیک ته جی یونیورسټۍ هم جوړې کړې ټرانسپورټ هم ولا ورکو فن هم ولا ورکو انتظام هم ولا وکړو جی او دلته د تعلیم یو انقلاب په دې صوبه کې راغی. شکر الحمدلله. روښانه پښتونخوا پروګرام موږ شروع کو. ستوري د پښتونخوا پروګرام موږ شروع کو. نوې سهار لیپټاپ پروګرام موږ شروع کو. موږ په تورغر کې موږ په کوهستان کې موږ په بټګرام کې موږ په بونیر کې سوره پسمانده ضلع چې وي موږ والدینو ته فنډینګ شروع کو. اعزازي هم ورته شروع کړې. ٹھیک ته جی د شپږم نه والې تر 10 جمعه پورې د ټولې پښتونخوا بچیانو ته موږ وظیفې ماهانه شروع کړې. ٹھیک ته جی کتابونه لایبررۍ صحیح جی پلی ګراونډونه یعنی موږ هر هغه اقدام چې نصابي یعنی کریکولم او کو کریکولم اکټیویټیز سره ریلیټډ وو نو په هغې موږ ابتدا وکړه او هغه اقدامات موږ وکړو. بابک صاحب یو خوا ګراني ده بدامني ده خصوصا د پښتونخوا خبره وکوم بجټ دی وفاق کوي چې 10% پورې امکان دی اضافه تاسو خو خبرو کړل چې په پنشنونو باندې کټ لګول کیږي څه مشوره به حکومت ته ورکوي چې کم د ولس وضعیت ته حالت ته ځپل شوي دي روزګار نشته ځوانان د ګل په شان بهر ځي وفاق صوبې ته به څه مشوره ورکوي؟ وفاق خو زما خیال دا دی چې کم ملازمین د وفاق ملازمین دي په کار دا دی چې د هغې په تنخواګانو کې هم ډېره اضافه وشي او ګرانۍ ته دې وګوري په هغه تناسب باندې دې اضافه وکړي. او زموږ به د پښتونخوا صوبې حکومت هم دا خواست چې دی خو بیخي ګوره بدقسمتي دا ده چې د پښتونخوا حکومت چې دی دا د سرکاري ملازمینو دشمن حکومت دی. د هر ډپارټمنټ نه دې ملازمان وښکل نرسان چې دي نرسنګ چې څومره خلک دی هغه ټول په احتجاج دی. اگے قانونی تنظیم دے د ټولو سرکاري ملازمینو دغه په احتجاج دی. بلدیاتي نمائندګانو خبره ما ته وکړه چې هغه په احتجاج دی. ٹھیک ته جی د ټي ایم ایس چې ملازمین دي هغې ته تنخواګانې نه میلاویږي. د یونیورسټو چې کوم ملازمین دي هغې ته پنشنې او تنخواګانې نه میلاویږي. نو یو بد حال دی. زمونږ صوبې له پکار دی چې دا ملازم کش پالیسي چې شروع کړې ده چې د دې نه ډډه وکړي. دا ملازمان د پښتونخوا باشندگان دي د دې سرویسز دي په دې گورننس کې د دې ډېر لوی کانټریبیوشن دی د دې سرویسز دي د دې خدمات دي لہذا دا د هغې خدماتو سله ده چې د ښې تنخوا په شکل کې او د ښه پنشن په شکل کې د دې ته میلاو شي. لہذا زموږ به د صوبایي حکومت ته دا خواست دي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړي او دا 35% کټي چې په پنشن باندې کم لګولې دا فیصله دي واپس واخلي او د
پنشن کې دې هم اضافه وکړي تنخواګانو پر نسبت باندې، ځکه چې ډېر زیات غربت دی او ډېره زیاته ګراني ده او ډېره زیاته بدحالي ده، ډېره زیاته بدحالي ده. بالکل حقیقت دا دی چې نور ولس په دې کې نه دی چې دغه کومه ګراني ده او دغه ګراني برداشت کی. بابک صاحب بس پروګرام راټولو خو تاسو وختي خبره وکړه د پوټنشل د صوبې چې دلته 40,000 میگاواټ او حقیقت دا دی چې دا په کال 1990 کې یو ټیم راغلی و د کینیډا او د جاپان او هغوی چې سروې کړی نو صرف په پښتونخوا کې هغه وخت 40,000 میگاواټه د بجلی د پوټنشل و، خو د هغې باوجود جي 14 غنټې او 12 غنټې لوډ شیډینګ دی. دا څه وجه ده او دا مسله به څنګه حل کېږي؟ دا که تاسو وګورئ چې دریم حکومت د پی ټي آی او موږ به د دوی نه په جلسو کې اورېده چې د عمران خان په بهر دنیا کې ډېر لوی تعلق دی او بهر دنیا په اعتماد کوي، نو په دې صوبه کې خو د عمران خان حکومت دی، یو خپل ټیم دې جوړ کړي که نه، انګلینډ ته دې ولېږي، هغه دې راشي په ډیمونو کې د انویسټمنټ وکړي. ټیک ده جی. عمران خان دې یو ټیم جوړ کړي، چاینا کې تعلق دی، چاینا ته دې ولېږي، امریکې ته دې ولېږي، ټیک، ملیشیا ته دې ولېږي، ترکي ته دې ولېږي، یو اے ته دې ولېږي، ټیک، قطر ته دې ولېږي، عمران خان دې ټیم جوړ کړي سعودي ته دې ولېږي او دغې ځای د سرمایه کار راولي پښتونخوا کې د سرمایه کاري وکړي. ټیک ده جی. د موجوده حالاتو کې څوک راشي سرمایه کاري لپاره سواد کې د سرمایه کاري وکړي، په ټوریزم کې د سرمایه کاري وکړي، نو دا د عمران خان ذمہواري ده چې 3 پیرې ولې د پښتونخوا ولس اوټ ورکړو او دا صوبه داسې ځای ته ورسېده چې بدترین صورتحال ته ورسېده، نو د دې ذمہوار خو عمران خان صاحب دی. نه سرمایه کاري ته به څوک غاړه کېږي، دا خو به کنوینس کوي که نه، ټیک ده جی. دا خو به دې ته جوړی چې راشي او دغه خو تعلقات دي، صحیح جی، ټوله دنیا په اعتماد کوي او دوی د عمران خان د مشورې نه بغیر کې کار خو کوي نه، ټول هدایات خو دغه دي. ټیک ده جی. چې ټول د هدایت دغه دي، دا وایي دي جیل کې یو سره څوک ملاقات وکړي، کمیټه دې جوړه کړي او دې ټولو ملکونو ته دې ولېږي او دې پښتونخوا ته دې راولي چې څوک په اګریکلچر کې انویسټمنټ وکړي، څوک په ماربل کې انویسټمنټ وکړي، ټیک ده جی، څوک په بجلی کې انویسټمنٹ وکړي، څوک په ټوریزم کې انویسټمنٹ وکړي او په ټولو سیکټر کې انویسټمنٹ وکړي. صحیح، بالکل. بابک صاحب ډېر ښکلی تجویز وړاندې کړ، ډېره مننه بابک صاحب. انشاءالله تاسو سره به نشستونه کېږي او ښه په دې موضوعاتو به کېږي، د پښتونخوا او د پاکستان چې کومې مسلې دي خصوصا سیاسي او زمونږ چې کومې انتظامي معاملې دي نو په دې به تاسو سره خبرې اترې کوو. دا زمونږ تاسو سره وړومبی نشست دی، د دې چینل هم د دې پروګرام هم مبارکي درته وایو، ډېره مننه. او که څه پیغام ستاسو وي د دې چینل حوالې سره خو تاسو خبرې وکړئ، که د دې پروګرام حوالې سره د بجټ یا د امن یا د صوبې نو تاسو زموږ کتونکو سره شریکولی شئ. بالکل، زه خو ما په اول کې هم دا خبره وکړه چې دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په دې نوي دور کې چې ټوله دنیا یو کلی دی، یو فورم چې دی هغه په دې خاوره کې راغی، د زراعت ماهرینو له پکار دي چې رامخکې شي، د تعلیم ماهرینو له پکار دي چې رامخکې شي، د معدنیاتو ماهرینو له پکار دي چې هغوی رامخکې شي، کاشتکاران چې دي چې هغه رامخکې شي، هنرمندان چې دي چې هغه رامخکې شي او د دې چینل په ذریعه باندې د پښتنو چې دا کم حقیقي مخ دی چې دا دې ټولې دنیا ته منګه تاسو په شریکه ښکاره کړو چې زمونږ د امن خلک یو، منګه د ترقۍ خلک یو، منګه د خوشحالۍ خلک یو، منګه د ژوند خلک یو. صحیح، ډېره مننه بابک صاحب، تھینک یو. بیا راشئ. بابک صاحب ډېر ښکلی تجویز وړاندې کړ چې زموږ کم زراعت پیشه خلک دي، زرعي ماهرین دي، په نورو بېلابېل میدانونو کې چې کم ماهرین دي هغوی د مخې ته راشي او د پښتونخوا چې کم رنګونه دي، اړخونه دي، نو په دې باندې کار وکړي او چې هغه موږ په دې پلیټفارم باندې خپل ولس ته کېږدو، په دې باندې خبرې اترې وکړو، سوالونه پورته کړو، جوابونه ولټو، ځکه چې وخت او ضرورت د دې خبرې دی چې موږ په دې باندې خبرې وکړو، دغه حقایق چې کوم دی هغه مخې ته راوړو، خپل ولس ته یې کېږدو. انشاءالله العزیز دغه سلسله د دې معلوماتي پروګرامونو هغه به زموږ جاري وي. اوس مهال دغه وخت زموږ د دې خپرونې سر ته رسي، اجازت غواړو. د الله په امان.